अस्सलाम वालेकुम। अमिताभ बच्चन څوک نه پیژني خو دا ګواه فلم چاته نه دی یاد. د نن 10 کاله مخکې کله چې په افغانستان کې د ډاکټر نجیب حکومت شوروي له افغانستان وتلی و او مجاهدین بیا هم د افغان حکومت یا د ډاکټر نجیب د حکومت پر ضد جنګېدل. په داسې وخت کې امیتابھ بچن د هندي سینما یو مشهور ستوري چې په هغه وخت کې نه یوازې په هند کې بلکې په افغانستان کې هم ډیر زیات مینوال لرل. هغه غوښتل چې په افغانستان کې یو فلم ثبت کړي. 10 کاله د دې فلم پوره شوي دي خو اوس هم خلکو ته یاد دی. په دې ویډیو کې به د همدې فلم په اړه د ځینو جالبو کیسو په اړه خبرې وکړو. سلامونه او درنښت مې ومنئ. زه رحمت دیوان یم او تاسې دیوان سپیکس ګورئ. په 1991 کال کې په افغانستان کې یو فلم ثبت شوی و د خداګوا په نوم باندې چې امیتابھ بچن او سری دیوی پکې کار کړی. په دغه وخت کې په افغانستان کې د ډاکټر نجیب حکومت خو کله چې دا فلم نندارې ته وړاندې کېده په 1992 کال کې نو هغه وخت کې بیا دغه حکومت نه و. په کوم کال کې چې دغه فلم نندارې ته وړاندې شوی و دا په هغه وخت کې دریم هغه فلم و چې ډېرې زیاتې پیسې ګټلې وي او د دې فلم په اړه دا هم ویل کېږي چې د افغانستان کې دا فلم تر ټولو زیات لیدونکي دې فلم درلودل او دا فلم خلکو ډیر زیات کتلی و. په 1991 کال کې د امیتابھ بچن سری دیوی په ګډون د دې فلم ټیم په داسې وخت کې افغانستان ته راغی او په کابل او مزار شریف کې د دې فلم ثبت وکړ چې د مجاهدینو یو شمېر ډلې د افغان حکومت یا د ډاکټر نجیب د حکومت پر ضد جنګېدې. خو تر ټولو جالبه خبره دا وه چې مجاهدین هم د امیتابھ بچن مینوال وو او ډاکټر نجیب هم د امیتابھ بچن مینوال وو. په دغسې حالاتو کې دواړو طرفونو هڅه کوله چې د دې فلم ثبت ته هیڅ خنډ مخې ته جوړ نشي. په افغانستان کې د امیتابھ بچن او د خداګوا فلم د ټیم د ساتلو لپاره به ډېر سخت امنیتي تدابیر نیول شوي وو. نه یوازې د ټیم نه مخکې او شاته به ځانګړي ټانکونه روانو بلکې کوم ځای کې چې به ثبت و یا چې به کوم ځای ته دا خلک تلل نو هغوی دپاره ځینې چورلکې هم ځانګړې شوي وي چې د دوی ساتنه به یې کوله. د دې یوه لویه وجه دا هم وه چې ډاکټر نجیب او د هند دغه وخت لومړی وزیر راجیو ګاندي نږدې ملګري وو او راجیو ګاندي د امیتابھ بچن سره هم نږدې ملګرتیا درلوده. نو هغه په شخصي توګه له ډاکټر نجیب نه غوښتنه کړې وه چې امیتابھ بچن افغانستان ته درځي او هلته د فلم ثبت کول غواړي نو د هغه د پوره خیال وساتلی شي. په دې اړه یوه مشهوره هندۍ لیکواله وندنا هم یوه لیکنه کړې ده. د خداګوا فلم د 10 کلونو په پوره کېدو سره هغه په خپله یوه لیکنه کې دا خبره لیکل ده چې د ډاکټر نجیب نه د هغې لور غوښتنه کړې وه چې له مجاهدینو نه غوښتنه وکړي چې په افغانستان کې دوی د څو ورځو لپاره جنګ بندي وکړي. دغه جنګ بندي د دې په خاطر وکړي چې امیتابھ بچن کابل ته راځي او هغه چون یو ډېر مشهور اداکار دی نو په کار ده چې هغه پرته له کومې ویرې پرته له کومې طرحې په کابل کې آزاد وګرځي په افغانستان کې وګرځي او د دې ځای سیل وکړي او د دې ځای کې په ارامه توګه د خپل فلم ثبت وکړي. دا خبره وندنا د یو افغان سفیر له قوله لیکلې ده چې هغه وایي چې په لداخ کې ورسره لیدلي و او هغه ورته دا کیسه کړې وه. د دې فلم پروډیوسر منوج دیسائی نومېده. منوج دیسائی په ډېرو مرکو کې دا خبره کړې ده چې کله دوی په افغانستان کې د فلم ثبت ترسره کاوه نو د دوی دپاره ډېر زیات ځانګړی امنیت نیول شوی و چې د دوی نه به 15 ټانکونه مخکې روانو 15 ټانکونه به د دوی نه شاته روانو او د چورلکو له لارې به هم د دوی څارنه کېدله. خو هغه وایي چې په افغانستان کې د امیتابھ بچن مینوال دومره زیات او خلکو ورسره دومره زیاته مینه کوله چې موږ هیڅ داسې احساس نه کوو چې هغه ته دلته د دومره زیات امنیت ضرورت وي ځکه چې د هغه سره د هرې ډلې خلکو مینه کوله. منوج دیسائی وایي چې د فلم د ثبت پر مهال ورته د مجاهدینو د یوې ډلې مشر برهان الدین رباني یو ځانګړی پیغام هم ورلیږلی او ورته لیکلي وو چې هغه د امیتابھ بچن ډېر لوی مینوال دی او د دوی لخوا به د امیتابھ بچن پر وړاندې یا د فلم د ثبت پر وړاندې هیڅ خنډ نه جوړیږي. هغه وایي چې بیا هغه راغلی و او د ځانګړې د ګلونو یوه ګېډۍ هم راوړې وه او له امیتابھ بچن سره یې لیدلي هم وو. یعنې یوازې ډاکټر نجیب نه و چې د امیتابھ بچن مینوال و بلکې د مجاهدینو په ډلو کې هم ډېر کسان وو چې د امیتابھ بچن یې خوښېده د هغه فلمونه یې کتل او په افغانستان کې د هغه د فلم د ثبت لپاره ډېر زیات خوشحاله و. د دغه فلم 10 کلونه وشو چې هغه په افغانستان کې جوړ شوی او نندارې ته وړاندې شوی و. په دې 10 کلونو کې په افغانستان کې ډېرې لوړې جوړې راغلې. ډېر حکومتونه بدل شو ډېر حالات بدل شو. خو امیتابھ بچن اوس هم دغه حالاتو په اړه وایي چې کله هغه په کابل کې یا په مزار شریف کې د یو فلم ثبت کاوه
هغه وایي چې د هغه وخت ولسمشر ډاکټر نجیب د هغه ډېر مینوال و او غوښتل یې چې له هغه سره وویني. هغه وایي چې موږ ته په کابل کې ډېر زیات او شاهي پروتوکول راکول شوی و. نوموړی همداراز په یو مرکه کې دا هم وایي چې موږ ته په کابل کې د دې اجازه نه راکول کېدله چې موږ د په هوټل کې پاتې شو، بلکې موږ ته هلته یو کس خپل کور خالي کړی و، ډېر لوی کور و. هغوی خپل یو بل کوچني کور ته تللي وو او موږ ټول د ټیم ټول غړي به په همدغه کور کې پاتې کېدلو. همداراز د قبیلې یو مشر موږ میلمانه کړي وو، موږ بیا هلته په چورلکه کې تللي وو او هغوی دومره درنښت موږ ته راکړ چې موږ ته هېڅ د دې اجازه نه وه چې موږ باید له کور بهر خپک کېدو په ځمکه باندې. نو ډېر درناوی او ډېرې میلمستیاګانې راته خلکو وکړلې. همداراز په کابل کې موږ ته چې بیرته راتلو موږ ته ډېرې ډالۍ د حکومت لخوا او د لوړپوړو چارواکو لخوا هم راکول شوې وې. په خدا ګواه فلم کې امیتاب بچن د بادشاه خان کردار ادا کړی دی او سری دیوی پکې بیا دوه غبرګ کردارونه لوبولي دي چې د مور او لور کردارونه دي. په یو کردار کې د هغې نوم بېنظیر وي او په بل کردار کې د هغې نوم مهندي ده. د فلم پیل د بزکشۍ د یوې لوبې څخه کېږي چې د افغانستان یوه ډېره مشهوره لوبه ده. د دغه بزکشۍ د لوبې پر مهال بادشاه خان بېنظیر ویني، هغه پرې مینېږي او هغه غواړي چې له بېنظیر سره واده وکړي، خو بېنظیر ورته یو شرط دی. بېنظیر ورته وایي چې د هغه د پلار قاتل حبیب الله نومیږي او هغه له افغانستان څخه هند ته تللی دی. نو په دې شرط به ورسره واده کوي که چېرته بادشاه خان حبیب الله له هند څخه راولي نو هغه به ورته واده ته غاړه کېږدي. بادشاه خان د حبیب الله په لټون هند ته ځي، هلته هغه پیدا کوي، هغه په یو زندان کې وي، له زندان څخه هغه راوباسي او هغه بیرته کابل ته راولي او بېنظیر ته حواله کوي. له هغه وروسته واده کوي، خو هغه دې ته بیا مجبورېږي چې هند ته لاړ شي ځکه چې هغه هلته یو قانون مات کړی وي، یو جرم یې کړی وي او د هغه جرم لپاره هغه ژمنه کړې وي د پولیسو سره چې هغه به یو میاشت کې دننه بیرته راځي هند ته او هغه به د خپل جرم سزا ویني. خو د بادشاه خان 15 کلنه سزا ورو ورو اوږدېږي. د هغې وجه دا وي چې بادشاه خان ځینې هغه قتلونه چې شوي وي د هغې تور په خپله غاړه واخلي چې دا قتلونه هغه نه وي کړي، خو هغه د خواخوږۍ په توګه یا د خپلې مخلصتیا په توګه باندې دغه تورونه په ځان واخلي او د هغه سزا د 15 کلونو نه 15 او 20 کلونو ته زیاته شي. په همداسې وخت کې هغه د یو چا له خولې بېنظیر ته پیغام ولېږي کابل ته چې هغه نور د دې په تمه نه شي او داسې یو پیغام ورته واستوي چې بادشاه خان په هند کې مړ شوی دی. خو دا خبره د بېنظیر زړه هیڅ نه مني، که څه هم هغه تر د لیونتوب تر حده ورسوي، خو هغه دا خبره نه مني. وروسته چې د بېنظیر او د بادشاه خان لور مهندي رالویه شي، هغه بیا هند ته لاړه شي د خپل پلار په لټون پسې تر څو خپل پلار را پیدا کړي. دا فلم چې کله په 1992 کال کې نندارې ته وړاندې شو نو دې فلم په هغه وخت کې 18 کروړو نه زیاته هندي روپۍ وګټلې. دا په هغه وخت کې دریم زیاتې پیسې ګټونکی فلم و. په 2020 کال کې د یوې ریپورټ له مخې که دغه پیسې 2020 کال ته واړول شي نو په هغه وخت کې دا پیسې 111 کروړه ارزښت درلوده، یعنی 15 میلیونه ډالر ارزښت د پیسو لره. د دې فلم یو ډایلاګ چې ډېر زیات مشهور شوی او کله چې یو په سینما کې مخې ته راغی نو خلکو به ورته نه یوازې چکچکې ډېرې زیاتې وهلې بلکې چغې به یې وهلې. هغه ډایلاګ دا و: سرزمین ہندوستان، السلام علیکم، میرا نام بادشاہ خان ہے، عشق میرا مذہب، محبت میرا ایمان، محبت جس کے لیے فرہاد نے پہاڑوں کا سینہ چیر کر دودھ کا دریا بہا دیا، محبت جس کے لیے مجنو نے صحراؤں کی خاک چھانی، اسی محبت کے لیے کابل کا یہ پٹھان سرزمین ہندوستان سے محبت کا خیر مانگنے آیا ہے. آزمائش کڑی ہے، امتحان مشکل، لیکن حوصلہ بلند. جیت ہمیشہ محبت کا ہوا ہے، صدیوں سے یہی ہوتا آیا ہے، یہی ہوگا، خدا گواہ ہے. په افغانستان کې یوازې خدا ګواه فلم نه دی ثبت شوی بلکې له خدا ګواه پرته ځینې نور فلمونه هم ثبت شوي دي چې درماتما او کابل ایکسپریس پکې په ځانګړې توګه د یادولو وړ دي. دا هغه فلمونه دي چې ډېر نوم یې ګټلی دی، خلکو ډېر خوښ کړي دي او ډېرې پیسې یې ګټلې دي.
همداراز هغه فلم جوړونکي چې افغانستان ته راغلي دي په افغانستان کې د فلمونو ثبت کړی دی د دې ځای د خلکو د دې ځای د ښایست د ښکلا او د هر څه ډېره زیاته ستاینه کړې ده. دې هیله چې دا ویډیو مو خوښه شي خپلې تبصرې هم را سره شریکې کړئ او دا ویډیو هم له ملګرو سره شریکه کړئ. مننه.